بسم الله الرحمن الرحيم. عن صفوان بن سليم رضي الله تعالى عنه قال قلنا يا رسول الله أيكون المؤمن جبانا؟ قال نعم. قيل أيكون بخيلا؟ قال نعم. قيل أيكون المؤمن كذابا؟ قال لا. رواه في المؤطى. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إذا كذب العبد تباعد عنه الملك ميلا من نتن ما جاء به. رواه الترمذي. قدرمن عزتمن د دروغ ویلو قباحت او بدی او دروغ ویل ډیره لویه ګناه ده او ډیر بد صفت ده. صفوان رضی الله عنه فرمایي چې موږ ویل اے رسوله، اے د الله پیغمبره، آیا کیږي مؤمن بې زړه بزدله؟ نبی علیہ السلام فرمایل او وګوره دغه بې زړهتوب او بزدلي مؤمن کې څومره ناکاره صفت دی. وایي او کیدای شي مؤمن به وي خو کیدای شي. بیا وویلی شوله چې آیا مؤمن کیږي بخیل؟ مؤمن کیدای شي چې بخیل شي؟ نبی علیہ السلام فرمایل او وګوره دا بخل څومره لویه ګناه ده او څومره بد صفت دی، خو مؤمن کې دا صفت راتلی شي. بیا وویلی شول چې آیا کیږي مؤمن، آیا کیدای شي مؤمن دروغجن؟ نبی علیہ السلام فرمایل چې نه. وګوره د دروغ دومره بد صفت دی چې مؤمن وي من حیث المؤمن هغه دروغجن نه وي. سبحان الله. نبی علیہ السلام فرمایلی وی کله چې دروغ وی بنده لری شي د دنه ملک، هغه ملک چې د په حفاظت مقرر دی، یا هغه ملک چې د اعمال څاري، اتنه لری شي میلن یو میل، یعنی تقریبا 2 کیلومتره اتنه لری ودرېږي. ولی من نتن ما جاء به، د وجه د بدبویۍ د هغې دروغو نه چې ده راوړي. دی چې دا کومه دروغ وایي د دې په وجه د ده د خولې نه د ده د بدن نه دومره مردار بوی ځي چې هغه ملک ته نه څه کم 2 کیلومتره لرې ودرېږي. خو د ده دغه بدبویي هغه پاک مخلوق ته چې فرشتګان دي معلومیږي، بل چاته نه معلومیږي. دا د دروغو قباحت او بدي ده. الله تعالی دې موږ او تاسو مسلمانان مؤمنان د دې دروغ ویلو نه وساتي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.